اسلامي لارښوونو نو بیانونو کتو لپاره زموږ چینل اسلامي لارښود ضرور سبسکرایب کړئ. د نصیحت څخه ډکې خبرې په ذکر رایات کړم ورته وژاړم فریاد کړم ورته وژاړم فریاد کړم د ګناه الله جل جلاله و حضرت موسی علیه السلام ته وحی وفرمایلی چې اے موسی پر 3 قسم سترګو باندې ما دوزخ حرام کړی دی. یو هغه سترګې چې کومې د الله په لار کې پیره کوي، دویم هغه سترګې چې د الله جل جلاله حرام کړ سوي شانو سره بندې ساتي، یعنی و حرام شانو ته نه ګوري چې کم ته کتل حرام وي. دریم هغه سترګې چې زما د ویرې سره هغه ژاړي اوښکې تویوي. د اوښکو څخه علاوه د هر شي یوه جزا وي، یوه بدنه وي، خو د اوښکو جزا رحمت، مغفرت او د جنت د تلو سبب به وي. بحر الدموع د علامه ابن جوزی رحمه الله. نو محترمینو په کار ده چې سړی خپل سترګې په اوښکو امخته کړي چې هر وخت د الله د ویرې سره وژاړي. نو په کار ده د عزتمنو چې سړی هر وخت کې په ژړا ژړا د الله جل جلاله څخه د خپلو ګناهونو معافي غواړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. ورته وژاړم فریاد کړم ورته وژاړم فریاد کړم د ګناه د مغفرت عذرزاري ورته کوم الله ته پناه وړم د ګناه د مغفرت عذرزاري ورته کوم الله ته پناه وړم د رحمت په انتظار شپې او ورځې تېروم الله ته پناه وړم د رحمت په انتظار شپې او ورځې تېروم الله ته پناه وړم. سخته ویره له حسابه هم د قبر له عذابه هم د قبر له عذابه زه عاجز او ګنهګار بندای بې حده کوم الله ته پناه وړم زه عاجز او ګنهګار بندای بې حده کوم الله ته پناه وړم.